د وطن په خاطر هغه په یو وخت کې د روس خلاف ټوپک راغسته وو د امریکا سره ملګرتیا لرله سي سره دغه سي مغرض او دغه سي انسانان مراولي او بل فولاد صاحب مکه وخیر دی فولاد صاحب هغه باندې اعتراض مکه وخیر دی بس خپل خبرو فولاد صاحب خپل خبرو کوي فولاد صاحب زمو قربان شم مکه وبس مکه وای ضرورت دی هغه خپل پښتنه وکړه خبر خلاص زه د فولاد صاحب خبره درته وکم تاج صاحب مخامخ ناشته زه خبره کوم نو په ځان نور باور لرم چې قسم پکې نه خورم قسم د ضرورت نه یا طلاق ته ما د ځون تاسو کوم موضوع د ملاقات هم نه شوی دا دویم ځل چې خبرې مو کوي په دا کې راغی په دا ټیک ټاک کې ما 15 منټه وورید د 15 منټه دقیقو خبرو په ما دومره ایمان لرم چې ما بغیر په جنګلونو د اډمن ک او زه د اډمن ک چې په دې بار باندې هر افغان چې دی هغه باید تکړه وي او زورور وي او په یو بل یقین مې ما ته خلک وي خلک مې اډمن کوه زه د قریشي منه زل د ملاقات کیږي او هغه د ما اډمن دا څه خبرې دي چې زه دې بلګرو ته وایم چې برمل کراګه د اډمن کوم او دته بم دا وایم چې مم میوټ کوه پرې چې درازونه وکي چې په صدیقي بشان ډاکټران د ناسي د هادي بشان مشران د ناسي فولاد صاحب بشان بادران خلک د ناسي عبد الله ناسي نو موږ به یو بل نو ولې ریګو پرې چې په یو بل اعتراضونه کو تر څو پورې مو اعتراض نه کړي او یو بل مزړه نه وي سړی کړي او د زړه خیره مو نه وینځلې خشنواله بنه مزغونه نه ویل شوی څنګه به یو ځای کیږي پرې دا وای دا خبره مکه پکېږي تاسو خبرو کوي فولاد صاحب دا دستوري راځي دغه ته لایف اخلالي ګوره دای د تا نه دا تقاضا لري چې ته د پښتونخوا نه راسه په هلمند نه دفاع وکړه ګوره دا خلک دا کړی دستوري راځي په خدای دستوري راځي چې لایف اخلال کې قریشي صاحب دا تاسو وپېژنئ فولاد صاحب سم غږیږي ولې په دغه شان موږ اشاره ونه کوو ولې موږ خپل احمدي صاحب خپل لایف تر اګرځو خپل مجلس ته مجلس عادي یوسي یو خپل کار کاوه وې کو لاړ موږ احترام ورته لرو زه درناوی ورته لرم نورمال وروته زه سوکاوی نه ورته کوم خو دا یو خبره به تاثیر را باندې وکړي بنې رئیس ابدای وسلسته دوه ویل وای دا چې افغانان راوړل ته کې نه و چې اصلي وطن تشمن یعنی د دوی دغه د موږ په ژمنتیا باندې هم شک لاره خو به هر حال زه به احترامي نه کوم برمل روډ زه احترام لرم خو ما کمنټ میوټ کړی د تا ته سپکاوی کړی و یو څه لیکلی ما میوټ ک یو د تا نه د دوه درو کسانو کمنټونه مې نور هم میوټ کړل یو د برمل نه دا د کور دی ودان تاسو کور دی ودان آی لو یو او د قرار سے د مالی د کسوب لیدر روان مو چې هغه د بخیرالي وي بهرال د عبدل صاحب خبرې نه دی کړې دی به ورو بیا به حادثه ته کوم بیا هم سلامونه ټولو ته خدای چې خاص دی او الله مراته روغ جوړ لره بنيري صاحب د غټ حوصله خاوند دی ستا خبرې منګاورو ناست ولاب کې خبره بیا په برمال دغه کېږي دا څرخېږي دغه شان خلکو ته وخت مو ورکوه بنيري صاحب دا ډېرې خاصه ده او ټول افغانان یې پېژني ټولو ته پته ده چې یو منافق سړی دی دا ډېر عجیب تیر شي خیر دی د یو کار به وکړو سره لږ ځم د سره راځي چې لږ زره وسیله وکړو ځکه یې کداني وکړو نه منو صدیقي صاحب تاسو خبر مخکې بوزي صدیقي صاحب انجل مجلس دی د پښتنو مجلس دی او د افغانانو مجلس دی د لوی افغانستان د افغانانو مجلس دی راځي چې په افغاني کلتور هم د سې چې ملمک تاسو کار راځي نو هغه ته موږ عزت کوو کچې ته غو عزت کوي پروا نه کوي خیر دې موږ به ومنو خبره تیر شو خو دا سره ما چې دغه سه برنامه نیول ګټور تمامېږي او کداغه برنامه د افغانانو د پیوستون پاړه د افغانانو د ویختیا لپاره د افغانانو د شعور د بیدارتیا لپاره او ډیر بخي عامه په حواله لپاره کارو کو سو برنامه نسو کا ژوندۍ ځکه ډېر وخت د لایف نوم راغلی ځکه هر وخت د لایف راتلم دا به د مهاجرت او کډوالۍ قصې به وي خو زه یم چې نور برنامې نشي پر راتلونکي کې هر ورځ بناره صاحب خو هغه دی ماشاءالله اوس خپل پروګرامونه جوړ کړي دي راځئ لکه تحقیقي برنامې مو نیسو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو او دوستان به راپورته کوو او په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کیږي فقط د افغانستان لپاره کار کول پکار دي مهمه دا نه ده چې وس یو بل په سره پاسې کو کنځلې او ګسایدا نو په هغه موضوعات باندې بل خیر کاوه دلته زما خبرې پات زه مهرباني تاسو خبرې وکړئ فقط خبرې کوم زما په مایک کې راویږي اول خو هغه
کسې مخکې عبدل راځي ورور او برمال زه دغه شرمې عبدل ورور ته دغه نوم خبرې اخلم. خلاصې کړي بنیری صاحب بخښنه غواړم دغه انجل خورکۍ به راواخلو زه کېږم دغه انجل خور راجګه کوي چې هغه او دا انجل خور راواخله یا زه دغه ټوک راخیستلی نه سم صرف د کمنټ واک لرم. زه راخلم ما ته یو دقه وخت فراشي صاحب ما ته اجازه ده زه خپلې خبرې وکړم. مهرباني وکړئ ورور. زه یو شی تاسو ته وایم ګوره د پښتونولۍ د افغانیت او د اسلامیت دعوا موږ او تاسو ټول لرو خو داسې انسانان راپورته کوي چې په پښتونولۍ ولاړ وي د مشرانو احترام وکړي هغه خپلو خبرو کولو باندې پوه سي په حداقل دغه دین او د اسلام او زموږ او تاسو په هغه اساساتو احترام ولري. قربان مو د ګیرې سم قربان مو د تاسو مشرانو سمه دلته زمونږ د زغم وړ نه دي چې زمونږ مشران ته څوک توهین وکړي سپکاوی وکړي او بالاخره بدې خبرې ورته وکړي. تاسو چې هر څوک داسې نه کېږي چې هر څوک افغان وي او بالاخره دلته سپکاوی زما مشرانو ته وکړي او زه ورته دلته قراره کښېنم. زه وایم چې دلته اوسېدي خلک راجګ کوي دلته څوک چې په خبره پوهېږي هغه خلک راجګ کوي څوک چې یووالي ته کار کوي هغه خلک راجګ کوي. سپک او هوایي او ډمان او دا شیان دلته ورونه ګوره دې لایفونو ته اجازه ورکوه. بنیوي صاحب ډېر یو لوی شخصیت دی د خدای په لیاز زه تاسو دا خبره کوم. زه انشاءالله په آینده لایفونو کې راځم قربان وسم. څو ځلې زما په مایکونو کې اول خو هماغه را پرېوته ورپسې دا بل ورور ګوره څوک چې د پښتونولۍ په اصولو نه پوهېږي هغه بیخي مه پورته کوئ. قربان وسم. ښه وخت ولرئ ښه لایف ولرئ. وبخئ زه به تاسو ته فولاد صاحب ستاسو په بدل په دې خبرو کې به زه یو څه وړاندې کړم تاسو ته ټولو ته البته ملګرو ته وایي دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي. جهاني صاحب وایي دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخکې نه ځي کاروان به څه په وړاندې لاړ شي یاران مخکې نه ځي. یاران مخکې نه ځي. دلته صاحب وایي موږ که داسې یو بل وجنو نو یقین وساته موږ که داسې یو بل وجنو نو یقین وساته چې جهنم ته به زموږ نه هندوان مخکې نه ځي. شمس صاحب وایي مودې شو تېرې د فرهاد او شیرینۍ قصې دي مودې شو تېرې د فرهاد او شیرینۍ قصې دي. ونیري صاحب ما ورته خاورې شو زمونږ داستان مخکې نه ځي زمونږ داستان مخکې نه ځي. واه اوس به دلته یو خوراکی ده جمیله ظریف په نامه دې ته به وخت ورکړو چې دا مهرباني وکړي. سلامونه او نیکې هیلې ونیري صاحب تاسو ته. وعلیکم السلام. لایف ټولو لیدونکو اورېدونکو ته مو اول خو زه نه پوهېږم تاسو ما نه پېژنئ خو زه تا پېژنم موږ هم مسلکي وو. ما ازادي راډیو کې امریکا غږ او ازادي راډیو تقریبا زه فکر کوم په خیر راغلې. ډېره مننه ژوندی اوسئ. خوشحاله یم چې تاسو په لایف کې یم خبرې ما همیشه اورم. دلته ما فقط غوښتل دلته مخکې یو ورور ویلې مخکې م راغلم لایف ته متاسفانه د موږ ډېر وخت زه په سویډن کې اوسېږم نو سهار د ماشومانو سره مصروفه شوم بېرته لاړم اوس بیا راغلم بیا مې ولیدل چې د لوی افغانستان او د ځینو انسانانو په هکله باندې خبرې وي. زه فقط غواړم دا ووایم چې لوی افغانستان اول هغه دغه انسانان لکه مخکې زه نه غواړم چې نوم یې واخلم زه د هېڅ چا زه دغسې عادت مې ده چې د چا نوم نه اخلم مګر کله کله انسان مجبور سي لکه برمال یا هر هغه څوک چې وي چې دوی راځي دلته هغوی خپله د لوی افغانستان د جوړېدو مخالفین دي او بیا راځي دلته په دې داسې لایفونو کې برخه اخلي. یو خو دا خبره. بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې برمال د ما لپاره ځکه د منلو وړ نه ده. د ما لپاره د چا عقیده د چا دین مذهب هېڅ شی ارزښت نه لري. هر څوک پوسه وایي هغه درې کې موږ یو متل لرو وایي واګورو تنها ګور. هر څوک پوسه خپل خدای پوسه. څوک نه پوهېږي دا اوس زه نه پوهېږم چې زه به جنت ته ځم که به برمل جنت ته ځي. زه په هغې پورې هېڅ اړه نه لرم مګر د برمل له لارې سره له مفکورې سره زه مخالفت لرم. برمل هغه څوک ده چې د ما په افغانستان کې د نجونو د ښځو د تعلیم د کار د پرمختګ مخالف ده. برمل اوس دغه په افغانستان کې چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل سوي دي یو له هغو انسانانو نه ده چې دا ورته چکچکې وهي او وایي چې نه دي وي د نجونو مکتبونه نه دي وي د ښځو کارونه نه دي ځي ښځې کار ته نه دي کوي ښځې کار نه دي ښځه د پیسه نه ګټي مګر زه دا وایم زه په یوه ټولنه کې چې هلته د ما جنسیت هلته د ما غږ د ما موجودیت حرام وګڼل سي په ما باندې چلیپاره کش کړی سي هغه چې هر هغه څوک یې هغه که برمل وي خدای دې د ما پاک الله پاک وبخي که هغه د ما پلار هم وی زه په مقابل کې درېدمه. د ما لپاره طالب داعش برمل دا ټول هغه انسانان دا ټول یو شی دي. د ما لپاره هر هغه څوک چې د ښځو د انسانیت په مخالفت کې هغه وایي داسې موږ دغه ځایونو ته پرې نه دو چې راسي. نو فقط همدغه مې هدف و
دغه خبرې مې غوښتلې بل مې غوښتل ستاسو سره دلته معرفي سمه نو ډېره زیاته خوشحاله یم فقط همدغه دومره مه یم چې اخر کې یو ځل بیا د خبره تکراروم چې موږ ښه خبره ده دلته مخکې د ډاکټر صاحب صدیقي وویلې چې باید ټول د لوی افغانستان لپاره کار وکړو او مختلف موضوعات باید راواخلو په هغه باندې بحثونه باید وشي دا ډېره ښه خبره ده اما د لوی افغانستان د جوړولو د مفکورې والا خلک باید موږ راپورته کړو ځان سره هغو خلکو سره باید موږ خبرې وکړو چې هغوی د موږ د همفکره دي هغوی د موږ د مفکورې موږ دغه د پی ټي ایم مسله له کومې ورځې نه چې زه راغلی یم مسافره شوې یم د ما په 3 کال باندې دا پی ټي ایم جوړ شه له هماغه اولې ورځې نه موږ ورسره یو تر اوسه پورې هم ورسره یو ورسره ولاړ یو همیشه به یو ورسره دا د دې لپاره چې هغه د مظلومو خلکو غږ اوچتوي دا د دې لپاره نه چې موږ کوم بل سیاسي هدف شی لرو هر هغه انسان هر هغه ډله اپوزیسیون ني کډاله که خوځښتي هر هغه څوک چې ما په نظر باندې د خلکو لپاره کار کوي د خې په څنګ باید موږ ودرېږو نو د لوی افغانستان د مفکورې والا خلک باید موږ دلته تاسو سره ځان سره راجګوي او دغسې خلک چې محاربین دي د لوی افغانستان د جوړېدو مخالفین دي بیا په مجموع کې د انسانیت د یوې د ټولنې د یو مهم قشر په خلاف دي هغه سره خبرې کول ما په نظر باندې دا ډېر غلط کاری جرم یې ګڼم زه بیخي جمیله جانې زه ستړي مشي درته وایم په خیر علي ګرانې خورې او زه خوشحاله شوم چې تاسو وخت راکړه په دې مهمه موضوع باندې پاملرنه مو ورته وکړه تاسو په اجازه یو دقیقه خبره کوم ما خو نه دا ټیک ټاک دی لپاره شروع کړی وو چې مارکیټینګ مې لکاو د خپل یوټیوب چینل په هغې راغلم ځکه چې زما یوټیوب چینل چې دی هغه چې زیات خلک سبسکرایب کوي وی ګوري نو زما روزګار چې دی زه به بل ځای نوکري نه کوم خلک وایي چې دا خیرات غوښتل دي خو دا پروفیشنل کار دی په کې بدی سم نشته دی یوټیوب چینل څوک سبسکرایب کوي او ګوري او زه په کنټینټ ورکوم نو هغه کنټینټ کوم چې ما په وایس اپ امریکا ورکوم یا تاسو په داده کې ورکوم دلته په دې خاطر راغلی ما خو په منځ کې ډېر شومانه به مدار چې د افغانستان په تیرو 40 کالو کې چې د کم تکلیف نه تیریږي د یو غر د یو دشتې د یو کلی د یو قصبې او خار او وطن نه وینه بهيږي او ډیره په مسلسل توګه بهيږي یو کور داسې نه دی پاتې چې هغه به ویجاړ شوی نه وي پای کې به شهید نه وي پای کې به خپله چا نه ماته شوي پای کې به څوک کونډه نه وي پای کې به څوک یتیم نه وي پای کې به څوک کډوال نه وي داسې بوټی نه دی چې هغه باندې بارود نه دي ورېدلي داسې مرغۍ نه ده چې د هغې جاله نه ده تباه شوې داسې اسمان نه دی چې د هغې نه د وینې باران نه دی شوی په داسې حال کې په دې وطن کې په حوصله خبره کول په دلیل خبره کول یو بل ته غوږ نیول یو ورته احترام کول دا ډېر ګران کار دی ډېر زیات دنیا یو قوم هم داسې نشي کولی د نارویجن د سکینډینیوین کنټریز ته خلک وایي چې دا ډېر پرام نه خلک دی خو چې یو ابلو سړي ګاډي ورخېجو په سلو کسانو باندې نو کنځلې شروع کړل غرونه بلولې شروع کړل د انسان وجنه ډېر درد رسوي برمل دی که بونیری دی که قریشي دی که بل دی زما په خپل یو شعر ویلو خورجانې هغه شعر زما داسې و چې ملګرو دومره دا زما کدیو نیم تورې داسې وي چې په کراچۍ کې ډېر پاتې شوی د اردو اثر را باندې ډېر شوی دی خو بهرحال معنی خلک پوهېږي ملګرو دومره تشدد مې په مزاج شوی دی اوس چې خبرې هم کوم پکې زخمونه ښکاري نو زموږ په خبرو کې زخمونه ځکه ښکاري زموږ په مزغو باندې دې کې ډاکټران بلته ناست وي سایکالوجسټان به ناست وي چې روغې خبرې نشو کولی دا خلک چې یو بل په نډزې نه کوو خیر دی زه دا وایم تر څو پورې موږ دا زغم پیدا نه کړو چې یو سړی په مخامخ راشي او ما ته ووایي چې ته خو ډېر بد سړی ته خو ډېر کمزوری سړی نو د هغې نه مخکې تګ چې دی ممکن نه دی مکالمه باید شروع شي البته ستا دا خبره زه منم او په دې زما ایمان هم دی او تاسو دا هم در کوم چې کوم سړی د وطن دښمن دی کوم سړی د وطن د ماتولو کوشش کوي کوم سړی په وطن کې نفاق پیدا کوي باید هغه ته مخه نیول شي یو ځل سړی واوري دا زموږ حق دی چې واورو خو که مسلسل هغه دا میشن باندې دی باید هغه بیا مخه ونیول شي دې سره زه اتفاق لرم خو بهرحال زه خوشحاله شوم تاسو رالی او خبرې مو وکړلې او ستا خبرې په سر سترګو موږ به ورته غوږ هم نیسو او بیا هم راشه ډېره زیاته مننه زه فقط آخري خبره کوم نو راکته کېږم زه منم در سره خصوصا د موږ خبریالان ژورنالستان طبقه باید دومره لوړه حوصله ولري چې دومره څپېړه موږ په افغانستان کې د هر مرکې ته به لاړو یو ځای ته به لاړو یعنی ډېر خراب وضعیتونه هم تېر کړي باید سړی زغم او حوصله ولري مګر یو انسان چې راځي دغه ټیک ټاک تاسو ویلې ټیک ټاک
دا مجازي دنیا د زه په یو رسمي تلویزیون یا رادیو دغه کې نه یم ناسته کنه، دا ما شخصي لایف بیخي هم داسې ده. دلته چې یو انسان راسي، زه یو ښځه د خپل ښځه لري، مور لري، خور لري، اما یو انسان راسي ډېر سپک الفاظ درته وکاروي، نو بنیری صاحب زه فکر نه کوم چې دا بې له حوصلې نه د انسانانو زموږ ټول پښتانه یو، بیا په افغانان یو، د یو افغان د یو پښتون لپاره ښځې ته غلطه خبره کول، بیا څه کنځله کول، خو ما په نظر باندې زه فکر نه کوم چې دا قبول وړ نه دي، نه بیخي د قبول وړ نه دي. نو د دغه لپاره زه وایم چې دا انسان چې دا صرف داسې یو څوک ده چې ښځې ته یعنی بې حده ډېر زیات سپک الفاظ کاروي. یعنی تاسو به یې خپله وګورئ، وروسته له دې نه ښه خبره دا ده چې تاسو یې خپله وګورئ. تاسې لیدلی د چا چې خبرې اورېدلي، یعنی په داسې الفاظ ورته کاروي چې زه فکر نه کوم چې هغه زه نه پوهېږم چې دا څه رقم، یعنی زه یې نه سم ویلی. خو جمیله جانې زه ستا سره لوس کوم، بیا دغې ته م وګورې سو انجل ته فرشتې ته چې زه رښتیا وایم دا اعتراف کوم چې په ټیک ټاک کې زه ډېر خلک نه پېژنم، بیخي هم نه پېژنم. دا شاید په کار و چې ما ته اندازه وي. نو زه چې بیا بل کله هم راځم، نو یو ملګری چې هغه ټول پېژني، اول به هغه ته ټلیفون وکړم، هغه ته ته راشه اډمن شه. داسې خلک چې هغه لانجې جوړوي، جنجال جوړوي، سپکاوی کوي، باید هغه ته بیا موږ وایو چې دغه ملګرو ته بیا پام کوي. نو زما په غلط فهمۍ کې ممکنه توګه به داسې کار کړی وي چې هغه دا ممکنه توګه به نو کول پکار، نو ما ته به دغه بخښنه کوئ. آینده چې راځم نو ځان سره به یو ملګری کېنم چې رګ راته کوي چې دا سړی درته دا سړی. ډېره زیاته مننه بنیری صاحب. اصلا د چا په شخصیت باندې خبرې کول ما په نظر دا مخکې کار نه ده، خو کله کله انسان مجبورېږي. نو ځکه چې تاسو شخصیت هم لوړ ده، او زه نه غواړم چې د ما یو افغان ته یو پښتون ته بیا د ما یو مسلکه سره دغسې یو چلند وسي. نو ډېره زیاته مننه بنیری صاحب. زه درنه ځم، ښه لایف تاسو ته غواړم، ښه وخت درته غواړم. ستاسو ماشومانو ته ښه سحر او ښایسته او کامیابه ورځ. ډېره مننه. ښه ناشته پرې وکړه، کامیاب بچی که موږ لاړ نشو. او که نه بس مننه، ژوندی اوسئ، ښه لایف ولرئ. انګل تاسو مهرباني وکړئ. احترامات مې ټول قبول کړي. بنیری صاحب تاسو چوني صاحب او ټول خوندي ورونه بخښنه غواړم. زه د خپل هغه نه اهل ورور په خاطر باندې چې هغه ول د اسلام چوکاټ مات کړي، د اسلام څخه وتلي به هم دلته راځي ستاسو خبرو ته سمتلي په مکمله توګه در مات کړي، ځکه چې ستاسو خپرونه ډېره ښه روانه وه. موږ لاندې صرف د یو غوږ نیونکي په طور باندې ناست وو. خو دی چې همیشه بحث ته خېږي، دی اولین بحث دا کوي چې ولې د جمهوریت د شل کلنې قضیه نه څېړل کېږي. جمهوریت کې چې د شل کاله بمبار کېدی، نو طالب خو خپل هدف یا واده ګرځولی و، هغه ځای خپل ځای ته یو مرکز ګرځولی، د هغه ځای څخه بیا پر هغو باندې به امریکایان بندیوار کوي، هغوی به باندې حمله کوله، یا بیا هم مدرسه نیولې وه، یا بیا هم مکتب نیولې وه. د دغو ځایو څخه ځکه چې دوی په عموم ډول باندې د هغه افرادو څخه دوی ګټه پورته کول، د هغه ځای څخه دوی سنګر کړي وو، بیا حمله کوله. د دغو قضیو ولې څېړنه نه کېږي چې زه خپله د تشدد د هماغه تشدد زما قضیه ولې نه څېړل کېږي. زه د تعلیم د تشدد یو غټ دغه یم د دوی په وړاندې، ځکه زما په کور یې حمله وکړل چې راغله پس د 2 میاشتې و 3 میاشتې څخه زه یو عادي ډاکټره وم، ما وطن ته خدمت کوئ، ولې زما په کور باندې حمله وکړه؟ زه خو نه په لومړي کرښه کې جنګېدلم، نه عسکر وم، نه کوم بل څوک وم. زما د سترګو په وړاندې زما ورونه وویشتل، زه یې ووهلم، زه د هغه تشدد ښکار شوې یم. دوهم الهه چې ښه دغه کېدلی شي، ولې د هغې په وړاندې باندې قضیه نه څېړل کېږي؟ الهه چې د کاریکوتي د خوا څخه د جنسي فقر ښکار شوې وه. همدارقم په افغانستان کې روزمره موږ داسې ډېر پېښې لرو چې جنسي ښکار کېږي ښځینه، د ښځینه په وړاندې باندې هلته ډېر ظلم روان دی، ښځینه باندې مکاتب بند شوي دي، د هغوی هر حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه ځینې اخیستل شوي دي، په هغوی بې محرمه نه شي وتلی، پر هغوی باندې حتی هغه آرایشګاوې چې هغوی ورځي ځانونه پکې سینګاروي هغه ورباندې بند شوي دي. هر هغه خوا لاره چې یو ښځه یعنې ځان ته انتخابوي، د هغه لارې څخه یعنې دوی ته حلاله نفقه خپل اولاد ته پیدا کوي، ټولې لارې پر هغو باندې تړلي. د هغو قضیې ولې تاسو دلته نه بیانوئ؟ 20 کلنه دوره هره کم چې وتېره شوه، که ښه وه که بده وه، دا فعلي کم وضعیت چې روان دی ولې پر دغه باندې څوک بحث نه کوي چې څه حالت پر افغان ځوانانو، پر افغان مېرمنو، پر افغان نجونو باندې روان دي؟ یعنې دا خلک که چېرې ځان ملحد هم معرفي کوي، بیا که هغه سره بیا د دوی ولې راځي دلته د یو اسلامي نظام بیرته دوی طرفداري کوي؟ یعنې دا اسلامي نظام که ملحدي نظام؟ ولې همیشه د خبرو تسلسل یو بحث پورته کېږي، هغه بحث پر یوه شي روان دی د جمهوریت کې بمبارونه کېدل. تاسو خو به اسلامي نظام، تاسو خو به کفري نظام نه، تاسو ولې زما پر کور حمله وکړه؟ ولې زما د سترګو په وړاندې زما ورونه راوویستل؟ ولې زه
حتی زه تر نن ورځې پورې ذهني شکنجه یم. نو دا که چیرې دغه سړي ته آینده وخت ورنه کول سي ښه خبره به وي. دوهم دا چې کوم شخص دلته موجود نه وي، ګوره د قرار صاحب افکارو، د هغه علمیت، د هغه صداقت، د وطن په مطابق یعنې باید د هغه ته احترام وسي. دی راځي دلته قرار صاحب یا مجید ننګیال یا دا هغه د وطن زامن دي، اصل زامن نن ورځ هم زما دپاره غږ جګوي، هم د هر ځوان، هر خور، د هر ورور دپاره. هغه څوک چې دلته موجود نه وي باید په لایف کې هغو نوم وانخیستل سي. مننه کوم که چیرې جانان ارمان دلته راپورته کړي ډېر به ښه وي. مننه، ژوندي اوسئ. انجل جانې، فرشته جانې، ته زما کشرۍ لور په ځای مې یا مې د خور په ځای او استاد د زحمت او تکلیف باندې ودرېدم او ما مختي وویل چې هره خور دردېدلې ده او هره مور یتیم بوره شوې ده، هره لور کونډه شوې ده. او دا تاسو چې کومې سیاسي خبرې وکړلې صدیقي صاحب یا حادثې به په ځواب ووایي، خو ستاسو نرتوب ته، بادرتوب ته، بریوري ته او قربانۍ ته سلام هم کوو او دا هم ډاډه یو چې دا ځای کېږي نه چې کم قام کې کم لونه د وطن لپاره قرباني ورکړي، قام یو وار بیا باونس به کېږي، د ځمکې نه راتمبېږي او تر اسمانه پورې خپل قام رسوي. باچا خانه خبره ماته یاده ده تر څو پورې افغانان او پښتانه خپلې لوڼې خویندو ته دا زړورتیا ورنه کړي چې هغه راشي او په ډاډه زړه خبره وکړي، خپل رول او کردار ولوبوي. نو ژوندی راته اوسئ، تاسو دې راته همیشه او وختي چې ما خبره کوله د ننګیال صاحب او د قرار صاحب ما ویل هم غوښتل چې هغه ته زه احترام لرم، استادان یې منم، دوستان یې منم، د هغو اخلاق او کردار چې دي په دې نه د هغو په رول او کردار باندې، د هغو په افغانستان لپاره چې کوم د هغو سوچ دی په دې باندې، د هغو سره اختلاف هم کېدی شي او قرار صاحب سره به زه هم اختلاف کوم، خو باید اختلاف په یو دایره کې وشي. نو ډېره مهرباني څوک در سره قریشي صاحب مخکې تاسو غواړئ چې باز تم شي یا دلته به مسواک ته دا به لږ مهرباني وکړي سوال غواړي، زه به دا خلک لږ راپورته کړم نور خلک. سلامونه تاسو ټولو ته، مننه قریشي صاحب د دې چې وخت مو راکړ. ډېره زیاته مننه بنیری صاحب تاسو د دې لایف نه او د دې ښې خبرو نه چې تاسو دلته شریکوئ. زما دا ډېر لومړی ځل دی چې زه په لایف کې راځم تاسو سره دلته هم صحبته کېږم. ما صرف غوښتل یو څو خبرې وکړم. هغه د دې موضوع په هکله چې دا تقریبا نیم ساعت کېږي په همدې یو موضوع باندې موږ خبرې کوو او اورم د هماغه د ژورنالیزم له لحاظه چې ورته وګورې، زه فکر کوم چې باید ومنو چې یو څوک موږ سره مخالفت لري، وخت باید ورته ورکول شي او خبرې ته یې غوږ ونیولی شي. او که موږ وګورو موږ ته ویل شوي وو، زما په نظر د ټول نه ډېره کشره یم، شاید ستاسو د لور په ځای یم، نو زه ځکه دا حق نه ورکوم چې ستاسو په خبرو باندې نیوکه وکړم. زه اوکې بالکل اوکې بالکل کولی شئ، ځکه زه غواړم چې نیوکه نه وي تر هغه پورې ما ته اندازه نه کېږي او باید نیوکه وي خو په دلیل او منطق وي، خو زوروره نیوکه وي. گو اهیډ مسواک بالکل همدا خبره ده. همدې موضوع ته مې غوښتل اشاره وکړم. که تاسو غواړئ چې دې باندې پوه شئ چې ستاسو مبارزه واقعا سمه ده او یو ځای ته رسي او یو سم مفهوم لري، نو باید نیوکې ومنئ، ځکه چې هیڅ مبارزه بې له دلیله مخالف نه لري. نو دا خبره خپل ټولو ذهنونو ته هر سړی باید ځای ورکړي چې په دې لاره باندې قدم ږدي او مخکې کېږي، غواړي چې یو ځای ته ورسېږي، نیوکې باید ونیسي، غوږ ورته ونیسي او خبرې پرې وکړي. دا نه چې مثلا موږ یو څوک راپورته کړو ورته وایو چې ته حق نه لري. زه د هېچا طرفداري نه کوم، ما په خپله شخصا د برمل صاحب خبرې اوریدلې دي، لایفونه مې لیدلي دي، بعضې مسایل مې پکې لیدلي دي چې سم نه دي، مګر که موږ وانه ورو چې یو سړی په کوم حد کې زموږ مخالفت کوي، موږ به دا ذهنیت سازي څنګه وکړو. ما سره غوښتل چې دغه موضوع روښانه کړم او تاسو ډېره زیاته مننه چې ما ته وخت راکړه، د څو خبرې مې تاسو سره شریکې کړې. نو تاسو خپل لایف ته ادامه ورکړئ. زه اوږد بحث نه کوم، دوه ټکي تا استعمال کړل، دا صدیقي صاحب پولیټیکل ساینس باندې پوهېږي او مشران نور هم ناست دي، دا لوی پکتیاوال به بحث وکړي، احمدي صاحب به وکړي، تاج به وکړي. دا دوه ټکي استعمال کړل، زما ډېر خوښ شو، ډېر امپرس کړم. یو ذهن سازي ټکی د استعمال کو، بل احتساب. دا سیده چې زه زما عمر دا وخت 50 کاله کېدونکی دی، زه په 14 ټولګي کې وم، هغه وخت زه یو دغه ته لاړم، یو سیاسي غونډې ته، پای کې یو انتخابات کېدل په پاکستان کې، ورته ټول ټاکنو انتخابات په بونیر کې، او هغه مذهبي سړی و، هغه انتخابات چې دي ټول ټاکنې بایللې وي، بایلات یې کړی و. نو هغه راغونډ شوی و، هغې غونډې ته هغه نوم یې ښودی و خود احتسابي. دا د 14 کالو په عمر کې دا ټکی ما په لومړي ځل واورېدو، زه حیرانه شوم. نو هغه خود احتسابي هغه داسې وه
چې ما ته ووایي زما کمزورتیاوې ما ته وښایي چې ما انتخابات ولې وبایلل ټاکنې مې ولې وبایللې دا بل سړی زما مقابل کې ولاړ و د ولې وګټلې ځکه کم داسې کمال و چې هغه ما ونه کړ د کم داسې ټرک استعمال کړو چې ما نشو کولی د کم داسې کار کوو چې هغه ما نشو کولی نو د هغې نه وروستو زه د هغې ورځې نه تر اوسه پورې زه په دې یقین لرم چې خود احتسابي چې دا اول دا پکار ده بیا ځان احتساب ته وړاندې کول پکار دي یعنی زه احتساب ته ځان وړاندې کوم د افغان خبريال په صفت باندې او زه به دا ورځ یو ورځ دا کار کوم دا مجلس په کومه چې راشي ما ته وخایي چې ما باید 30 ساعته کار کړی وي اته 30 ساعت کار کړی وي ما تر اوسه پورې 15 کتابونه ولې می چاپ نکړل ولې زه ځان نماینده ګڼم ولې زه ځان لیډر ګڼم ولې زه دا خبره کوم چې زه زړور یم زه اربیزم کوم نو اخر پلان کې کار خو مې کړی وي د پیرس مورګن غونډه خبريال زه تر اوسه ولې جوړ نشم یعنی ځان نو باید په ما وشي او زه دا دویم ټکی چې دی ویلو دغه د ذهن سازي بیخي د اخري خبره کوم چې وو هم داسې کیږي چې ته به مرور سړی راولي او غنه به اورې وګ ورته دي او په خندا به اورې مشران وو هم داسې خو څنګه چې وختي ظریفه جان خور خبرو کړ جمیله نو ځنې سيزونه داسې وي چې پاغه باندې وسوي وي هغه دغه خپل دغه چې کم ده ټول دارو درمل په ازبل شوی وي هغه د خلکو وګوم نیولې وي خو هغه کس چې وي هغه په دې نیت راځي چې هغه ستا مجلس خراب کړي یا ستا وطن خراب کړي دفاع خو زه بیا هم په دې باور لرم چې خیر دی وطن کې جوړوي څنګه چې وختي شمس احمدي سے ول چې اتفاق باید راشي نو اتفاق به حل راځي چې هر مرور تن چې دغه ته یعنی دغه به خبره کولن تاسو ورته اشرف غنی سے چیرونو ټول د وطن بچي راشي چې خبره وکړو ټوپک کې د راځي په ار کې نه کم څه غواړي در کوم یې چا ورته وګ نه خو د ټوپک په ګډه کولې خو بهرال ما دې خبرې وکړلې او زه اوس غواړم چې تاسو اجازه زه به یو اخیری خبره وکم مونږ دلته ما صرف لیدل چې مونږ د یو نفر د مخالفت لپاره مونږ چټل نه لرو چې ورته وګونیسو خبرو سره مخالفت وخایو په سمه طریقه باندې نو مونږ د طالبانو د نورو په مقابل کې څنګه درېږو د هغوی نیوکو ته به څنګه لبیک وایو هغوی به څنګه مونږ پخلا کوو دا زما سوال دی ځکه چې دلته زه ګورم چې د یو نفر لپاره مونږ دومره حوصله نشو کولی چې هغې ته مونږ په ډېره سړه سینه ورته ځواب ووایو هغې ته د هغې مخالفت دلایل ورته وایو چې ته ولې مخالف ولې باید ونه اوسئ خورجانې بچې ما دا ملګري تاسو شاید نه وای موجود دي دا ما ورته ته ویل تاسو ته نوم ویل حادث ابدا شمس احمدي سے ابدا بے ادبی مو کړل ما تاسو غلی شئ چې دې ما ته وای او ته ډیره وخت پورې ما ورید ما کوشش کوم چې وضاحت ورته کوم بیا به ورته کوم دې ته نوم ویل چې تاسو مهرباني وکړئ خو څنګه حق چې اعتراض کوونکې لري دسي تاج لري دسي حادث لري دسي شمس لري چې هغه خپل جواب هم وای دا جواب هم پر اوریدل شي زه د قربه په صفت باندې ما بالکل هغه ته لوی قدر وکړ او آینده به هم کوم او اوس هم دې ته ول چې هغه باندې غیبت مکوئ باس مکوئ په ما اعتراض کړی دی ما ته قبول دی نو تاسو کو زما خبرې وره تاسو څنګه چې وایو ما غشان کار ما کړی دی بدل مې نه کړی دغه نیوکم ګوره خور دغه نیوکم ځان ته حد او حدود لري ګوره د نیوکم ځان ته حد او حدود لري مثلا یو سړی راځي د تا لایف د تا موضوع اخلالي ته باید هغه ته څه رقم جواب ورکړې دغه خو دا همیشه راغلی دی همیشه مثلا دا تقاضا لري مرمر خورکۍ راواخله زه یو خبره کوم یو آخري خبره ده مرمر خورکۍ کومنټ دیو کې خاصه سره باندې وکړي د ما منظور دا ده ګورئ چې هر سړی راځي ته د پښتونخوا نه دا تقاضا لري چې په هلمند کې بمبارد کېده ته چېرته وې او له خپل ځانه دا سوال نه کوې چې ته خپله چېرته وې ته خپله په کوم ځای کې وې ته خو راځې دلته غیر دغه لایف چې ته یې اخلالۍ ګوره دغه حد و حدود باید خپل سړی وپېژني دا خو نه کېږي چې راځي مخالف د ما د مفکورې ده او زه هغه ته احترام وکړم نه دا خو نه کېږي که نه صدیقي صاحب تاسو خبره کوله که شمس او زه به اوسو کلمې ووایم بیا به زه کته شم ځکه ناوخته شو ډېره زیاته بنارۍ صاحب او زه هم د پېشنهادي وخت کېدونکی او پېشنهادي وخت هم دی په دې کمیونیکیشن کې مونږ یو تاسې اوسو هغه لرو وی یس اینډ او یس بټ که نه یو کس تا سره مخالفت کوي که ته ورته وایې چې یس بټ داسې معنا چې ته ډیفینډ سیلف حالت دې ځان ته ونیوئ که نه دفاع دې وکوئ او که هغه ته ووایې چې بلې او بیا ورسره اوسه اضافه کړي نو هغه مخاطب کس هم تر یو حده پورې قناعت کوي زه د حادث صاحب سره د ټولو دوستانو سره موافق په دی ما اول خو خبره تېره شوه خبره لاړه اوس یو هوست په صفت بناري صاحب ډېر ګریټ جاب چې غوږ یې ورته ونیوئ خو هم پرېږدئ بس خبره خلاصه شوه قصه خلاصه شوه صحیح ده
څو مسایلو باندې مووینګ فورورډ باید موږ تاسو قصه خبره وکړو. یو دا چې دغه لوستل موږ متاسفانه ډېری افغانان لوستل نه کوي، کتاب نه لولو موږ، بس کتاب راوالی بس وی ګورې به خوب راشي که نه. دغه لوستل رایج کو سره او په دغه باندې که نور پروګرامونه موږ نیسو بناري صاحب او دغه دوستان لاندې چې با سره کېدای شي ډېر موافق وي که پروګرامونه ونیسو په دې باندې چې لوستل څنګه رایج کو د افغانانو د پښتنو په منځ کې. دویم دا یو بل خورکۍ مخکې ولکه چې انجل نومېده د افغانانو د خویندو په اړه، خویندو په حق کې په افغانستان په تاریخ کې که تاسې وګورئ ډېر ظلمونه شوي دي او د یو افغان په صفت چې زمونږ وظیفه څه ده تر حده پورې دغه سوشل میډیا نه باید ګټه پورته کړو. فعلا لپاره که هغه نظام دی 4 کاله کېږي خویندې مکتب نه راپاتې، موږ خو 2 برنامې دلته وایټ هاوس مخې ته لاړو مظاهرې مو کړې، خو په داسې اندازې سره نه کېږي. خو همدغه میډیا چې اوس موږ ته خدای راکړې قلم راکړی دغې وسیلې نه باید استفاده وکړو او د هغوی د حق غوښتنه باید وشي ورته. او د هر چا فرض هم دی ځکه چې یو مور په یو کورنۍ کې تعلیم یافته وي نو ټوله کورنۍ به ورسره هغه تعلیم یافته کوي که نه. نو دغه 2 شیانو باندې موږ مخې ته لاړ شو ښه به. یو بل که داسې بناري صاحب داسې برنامې ونیسوې تاسې، دا به زما فاینل هغه یي سجیشن یي، داسې برنامه باندې که کار وکړو او زه مطمئنه تاسې لرئ دغه برنامې خپلې او دغه لکه مخکې یو بل دوست هم وویله چې هغه دوستان راپورته کړو چې هغوی واقعا په هغه پروګرام کې معلومات لري او خبرې کوی شي او یو ریسرچ او شی کړی وي نه چې لکه ځینې دوستان راشي او مداخله وکړي هغه زموږ تاسې پرونه ډېر ښه روانو یو کس پکې راغی یو ښه برنامه خرابه شوه. نو په هر صورت نو تاسو ټولو ته ښه شپه غواړم که چېرته سهار وي هلته تاسو سهار په خیر وي. نو زه به لاندې یم غوږ نیسم خدمت کې یم. زه د وروره مو 2 ساعته لاندې کېنستلو. پکتیاوال صاحب یو 10 ثانیې پکتیاوال صاحب 10 ثانیې ډېر لاند سوال لرم. نه زه ته خبرې وکړه ته غوږ نیسم چې ته ډېر خبرې وکړه خو زه صدیقي صاحب د مخه ویم ډېره شکریا ډېره مننه صدیقي صاحب خوشحاله موکړم احترام مو راوبخه او په زغم مو دا خبرې واورېدې ستاسو مشورې او تجویزونو پر نه کې به انشاءالله آینده دغه شان په ذهن کې ساتو. خوشحاله اوسئ. لوی پکتیاوال صاحب بنیری صاحب سلام د تا ته ورسېږي لایف ټول ګډون کوونکو ته. وعلیکم السلام. زه یو سوال درنه لرم من حیث یو ژورنالیست ما ته ځواب را نکوي من حیث دې یو نظارهګر وي د چا مایک خلاص ده شرنګس کوي شمس احمدي صاحب مایک خلاص دی. ها وایه اجازه راکوي بنیری صاحب زه یو سوال لرم په واقعیت سره چې داسې ډېر مو داسې څېړنې پرې وکړې داسې اهداف ته پرې ونه رسېدلم. زه بنیری صاحب سوال لرم په منطقه کې د ټي ټي پي فعالیت مرام یا مقصد څه ده؟ او جواب وایم. بله ډیالوګ کې که سوال ایجاد شو بیا درنه کوم. دومره زبردست پوښتنه دې وکړه چې زه رښتیا درته ووایم دغه پوښتنه چې دا تر اوسه پورې ما د مفتي نورولي مسجد دی که د دې نه مخکې ملا فضل الله و که د دې نه مخکې حکیم الله مسعود و که بیت الله و د ټولو نه کړې ده او اوس هم تمام پروفیسرز نه کوم چې دی غواړي څه د دې هدف څه دی. یو اوسه پورې دا نه دي ویلي ما نه دي اورېدلی چې دی په دې سیمه منطقه کې اسلام راوستل غواړي یا پاکستان نه دا سیمه بېلول غواړي یا د پاکستان د جمهوریت خلاف دی جګړه کوي په اسلام آباد باندې ورتلل غواړي. تر اوسه پورې ما دا دی وایي موږ د کفر خلاف یو. نو دا خو ډېره جنرلایز خبره ده زم د کفر خلاف یم نو څنګه خلاف یم زما پلانه منصوبه څه ده. رښتیا درته وایم پکتیاوال صاحب تر اوسه پورې دغه پوښتنه چې دا دې ځواب نه دی ویلی زه ورته هم پته وایم باید دغه پوښتنه دی نه بیا وشي دغه مې ځواب دی. محترم د تا نظر څه ده؟ د تا نظر په دې څه ده؟ زما په دې عقل نظر دا دی چې دا نه د اسلام جګړه کوي نه د افغانستان جګړه کوي نه د کفر خلاف جګړه کوي. دې کې ځینې خلک چې هغه سوچه افغانان دي د افغانستان د وطن په خاطر هغه په یو وخت کې د روس خلاف ټوپک راغستی و د امریکا سره یې ملګرتیا لرله CIA سره خو وطن له جنګېدل مذهب له دین له جنګېدل وروسته بیا پکې داسې ډلې جوړې شوې چې د مفاوضت لپاره جنګونه کول شروع کړل او اخر چې هغه ډلې چې هغه د واک لرې شوې او د افغانانو خبرې ته غوږ نه دیو په جګړه په وسلواله باندې بدل شو پاتې شو خبر د ټي ټي پي په ټي ټي پي کې تر اوسه پورې یو سړي سره ما په خپل خبر نه کړی دا نه اورېدلې چې هغه دا کول غواړي. زما په نظر باندې خدا کې ډېر خلک داسې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو
سره ملګری دي به خلک داسې دي چې هغه د نورو نړیوالو استخباراتو سره ملګری دي او ځینې پکې به ممکنه توګه داسې وي چې دغه کور په بم الوزول شوی وي دغه کور چې دی هغه لوټي شوی وي دغه پلار به حرمتي شوی وي او هغه د خپل پښتو د خپل غیرت د خپل ننګ په خاطر ټوپک راغستې او د وسلواله ډلې سره ملګری شوی وي په ممکنه توګه هغه د وسلواله ډلې نظریه نه مني په ممکنه توګه هغه د انتها پسندانه سوچ نه مني خو هغه سره ظلم شوی دی دغه کور تباه شوی دغه پلار وجل شوی دی د خور او لور بېزتي شوی دی ځکه هغه وسلوال شوی دی نو ډېر علتونه د دې یو اخري سکوټ جواب څوک هم نشي ورکولی دا سوشیالوجي دا پولیټیکل ساينس دی په دې کې دا میتھمیټکس هم نه دی فزیکس هم نه دی چې دا وایي چې دا ټول برباد دي یا دا وایي چې دا ټول خري داسې ول ډېر ګران دي پکتیوال صاحب بنیرای صاحب ما نظر دغه ده زه وایم چې کله مثلا له عمران خان او فیض حمید د پاکستان ادارو کې چې څوک مثلا غواړي چې دویم آپشن ځان ته قدرت جوړ کړي لکه مثلا د آیسای مشران تیر شوي دي په دې کې مثلا جنرال حمید ګل و چې مثلا ډیر خدمت خپل ادارې ته وکړه مګر د اخر کې د خپل ادارې نه ډیر خفه او ناخواله لاړه لکه داسې یو اداره دوی ځان لپاره تشکیل کړه لکه چې نن عمران خان په جیل کې پروت ده مثلا فیض حمید له دندې ګوښه شو دا ټي ټي پی مثلا دوی فعال کړ داسې مو نشو ویلی چې دا داسې یو ګروه ده چې مثلا کوم مرام مقصد نه لري او کوم اداره نه لري ځکه دوی سپورټ کیږي دوی سره مجهز سلاګانې شته دي داسې نشو ویلی چې دا یو باغي ډله ده راجګ شوي دي یو موټر راودروه غلا ته نه وکړي او توپک په مثلا میرانشاه کې اخیستی یو ډله جوړه شوي نه په دې شاته ډېر یو قوي سیاست پروت ده چې څوک یې مثلا ډایرکټر رئیس صاحب ماته اجازه راکوي چې زه تر یو څه حده پورې دغه یو څه جواب کوم د تاسو او جواب ورکړئ زه به درې ثانیې وایم چې او خو په دې کې ځینې یاغیان او بدمعشان او کریمنل ډلې وی لکه د منګل باغ ډلې چې وا هغه به ځای پښتانه چې دی هغه لوټل او زیاتې ظلم به کو تاسو خبر وکړئ لوی پکتیاوال صاحب خایسته سوال دی وکړه لکه بنيري صاحب چې درته ویلې دما په آند دما په فکر ټي ټي پی د پی ټی ایم د غږ د قرارولو لپاره په هغو برخو کې د پاکستان فعاله د هغه عبارت له جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان څخه ده معنا ټي ټي پی په نړیوال فورم کې د بین الاقوامي ادارو لپاره ترهګره ډله معرفي شوې ده خو پاکستان د خپلو ګټو لپاره بیرته په وزیرستان کې د پی ټی ایم او د پښتنو د غږ د تت کولو لپاره ګټه ترې اخلي او په ضمن کې وروستۍ دا خبره ما په څو برډو کې مخکې هم کړې ده په دالکي مروت کې د یو میاشت و نیمه یا دوه مخکې د اټومي انرژي انجینران وتښتول سول 11 کسه وو یا 21 کسه وو چې تعداد یې غلط نه کړم دا ټول پښتانه وو یعنی معنا پاکستان د ټي ټي پی له ادرسه هغه پښتانه چې د پاکستان په نظام کې په لوړو چوکیو باندې کار کوي هغه له منځه وړل غواړي په خپل هغه کې فورم کې په ټي ټي پی باندې پاکستان د داخلي ګټو لپاره کار کوي او نړیوالو ته ترهګره ډله ور معرفي کړې ده باج ترې اخلي نړیوالو چې زه دغه غږ تت کوم یا یې ختموم د ما په ان ټي ټي پی تر دغه پورته نور هیڅ هم نه ده او زه لکه پنجاب کې نه جوړې چې په پښتونخوا خبره دغه د شمس احمدي صاحب د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان په دغه برخو کې لکه د جانی خیل دی میرلی دا او دغه سي تبدید او دغه سي وخه تانه دغه سي میرامشاه او غلام خان تپسي ورته دغه سي رزمک ته پیولار سره د ګلمن وزیر دغه کله یاست خیل دغه منطقې ته پیراسه دغه سي مکین ته ولار سره مکینه جنوبي وزیرستان وانه تر واوړه اعظم ورسک دغه غونډې تر جندولې پورې په دې برخه کې داخله فعال او دلته د پی ټی ایم ډیر قوي غږ ده دوی کوشش کوي چې په ټي ټي پی باندې د پی ټی ایم غږ قرار کړي او د پاکستان پوځ یا ادارې د بلوچو لپاره جنگ ته خلاص چې دواړه سترګې په یغه طرف منعکسي دي ما په فکر سره په ټي ټي پی تر دغه پورته هیڅ هم نه ده مننه نظر من ده شاید تاج وروره زه من ده فکر کوم مننه اوس مرمر تاسو لږ مهرباني وکړئ سوال غواړئ نه سوال لرم ډېره بخښنه غواړم قریشي صاحب هغه د څه وایي بنیرای صاحب زه په کالیفورنیا کې اوسېږم ډېر ضرور کار مې در سره ده تر اوسه مې چاته نه دي ویلي چې ما